السلام علیکم. احمد افشل یوټیوب چینل او فیسبوک باندې ته بخیر راغلی. دوستانو د کووډ 19 یا کرونا وایرس دویمه څپې له وجې زیات شمېر بهرنیو هیوادونو پروازونه بند کړي دي چې په هغه کې درې خلیج ملکونه هم شامل دي. نو په نننۍ ویډیو کې دغه باره کې معلومات درکوم چې د خلیج ملکونه کوم ملکونه دي او ځینې نور کوم هیوادونه دي چې دوی دوباره خپل پروازونه بند کړل. نو د غواړو معلوماتو باندې د ځان خبرونې لپاره ما سره د ویډیو تر پایه پورې وګورئ. که چیرې هم احمد افشل یوټیوب چینل ته نه وئ د زنو سره ضرور سبسکرایب کړئ او که احمد افشل فیسبوک باندې ته نه وئ نو دا ضرور در سره لایک او فالو کړئ. هندوستان او خلیج ټایم نن یو خبر خپور کړ کوم چې تاسو په سکرین باندې هم ښکاري. په دې کې هغه واړه هیوادونه ذکر شوي دي کوم چې دوی د پروازونو بندیدلو اعلان کړی دی. نو دغه یو څو هیوادونه به درته وښایم. پکې اول دوی سعودي عربستان ورکړی دی. سعودي عربستان د دویم په ورځ اعلان وکړ چې دوی به خپل ځمکني، سمندري او هوایي سرحدونه به د یوې هفتې لپاره بند کړي او امکان لري چې دا یوه هفته نوره هم وغځېږي. دغې ترڅنګ نن عمان سلطنت اعلان وکړ چې دوی به نن شپه 1 بجه واړه سمندري ځمکني نه مقصد کم کسان چې د اماراتو څخه عمان ته ځي، که هغه د خطي په لارې یا نوره کومې لارې کم چې د اماراتو نه عمان ته کسان ځي نو دغه واړه به د نن شپې 1 بجې څخه تر 1 هفتې پورې بند کړي. دغې ترڅنګ عمان ته کم پروازونه چې کیږي هغه هم د 1 هفتې لپاره بندیږي. بل ورسره کویت هیواد دی کم چې دوی هم واړه بهرني پروازونه د جنوري اولې میاشتې پورې بند کړل، مطلب د 2021 کال اولې میاشتې اول تاریخ پورې بند کړل. دوستانو کویت په خلیج ملکونو کې دریم هیواد دی د سعودي او عمان ترڅنګ چې دوی خپل واړه سرحدات او پروازونه بند کړل. که نور بهرني هیوادونه وګورو دلته خلیج ټایم فرانس، جرمني، اټلی، آیرلینډ، ترکیه، کاناډا او د نور هیوادونو ورکړي دي کوم چې دوی هم د لنډې مودې لپاره خپل پروازونه بند کړي دي. نو الله د خیر کې تر اوسه پورې اماراتو حکومت دې باره کې هیڅ هم نه دی ویلي او نه تر اوسه پورې کوم داسې اعلان شوی دی چې اماراتو حکومت به هم خپل پروازونه بند کړي. خو که چیرې هم اماراتو حکومت دې باره کې کوم څه نوي معلومات خپاره کړل نو انشاءالله هغه زه تاسو سره ضرور شریک کوم. د ځینې معلومات یو ځل بیا درته تکراروم تر څو تاسو سم پې پوه شئ. دوستانو د خلیج ټایم ریپورټ له مخې سعودي عربستان دویم په ورځ اعلان وکړ چې دوی به تر راتلونکې یوې هفتې لپاره خپل واړه پروازونه بندوي او امکان دی ولري چې دا یوه هفته نوره هم وغځېږي. دغې ترڅنګ عمان سلطنت نن اعلان وکړ چې دوی به د نن شپې 1 بجې څخه واخله تر راتلونکې یوې هفتې پورې به خپل واړه سرحدونه که هغه سمندري دي، ځمکني دي او که هوایي دي. هوایي مطلب دا چې پروازونه یادوم کوم پروازونه چې عمان ته راځي نو دغه به واړه تر راتلونکې یوې هفتې لپاره بندي. او ورسره کویت هیواد هم نن اعلان وکړ چې دوی به تر راتلونکي کال د جنوري میاشتې اول تاریخ پورې واړه بهرني پروازونه بندوي. او ورسره ځینې نور بهرني پروازونه هم دي که څوک د هغې لیواله یي دوی کولی شي چې خلیج ټایم کې دا ریپورټ وګوري. خوشبختانه تر اوسه پورې اماراتو حکومت د پروازو بندېدلو کوم اعلان نه دی کړی او نه تر اوسه پورې ایرپورټونه بند شوي دي. که چیرې دې باره کې اماراتو حکومت کوم نوی اعلان څه وکړل نو انشاءالله زه به تاسو خبروم. نو د دې لپاره تاسو احمد افشل یوټیوب چینل او فیسبوک پاڼه تعقیبوئ. که چیرې احمد افشل یوټیوب چینل ته نه وئ نو دا د زنو سره ضرور سبسکرایب کړئ او که احمد افشل فیسبوک پاڼې ته نه وئ نو دا ضرور در سره لایک او فالو کړئ. بله ده چې دا ویډیو خپل واړو ملګرو سره شریکه کړئ تر څو دوی ته هم دې باره کې معلومات وشي. نور مو په الله سپارم. د الله په امان.